کله چې تاجر طبقه د امت مسلمه خاینه وي نو الله عز وجل د دې امت مسلمه په مالیاتو کې د دوی په مال کې د دوی په رزق کې برکت نه اچي یا په انفرادي شکل باندې یا په اجتماعي شکل باندې کله چې د امت مسلمه حالات عمومي داسې شي نو عمومي الله عز وجل مصیبتونه راځي کله چې ځینې افراد وي نو الله انفرادي دی هغه په پیغام باندې الله د رزق دروازې پرانیزي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام وي دو کسان اخستون کې خرڅون کې ډوړه اختیار لري ترڅو چې سودا نه مکمل کړي یو بل باندې زور نشته گاډي خرڅوي او خرڅوي په څو دا او په دومره د بعد دماغ واخله پیسې واخله بس خبر اخلاص ترڅو پرې ستاسو جدا شوی نه وي دا بيع پر شوی نه وي ته اختیار ده کوم یو پیمانه شي نو پیمانه دي شي دا یو مسله بیا رسول الله فرمایي په دې سودا کې دا اخستون کې خرڅون کې فإن صدقا قضي دوړه رښتونی وي درته رښتیا یو ویل دروغ ونه ویلې وبینا او عیب ښکارا کړو کوم عیب د کوم نقصان د پدې جنس کې او پدې نوع کې نو رسول الله فرمایي بورک لهما فی بیعهما د دوی په بیع کې به الله پاک برکت واچي برکت څه شی ده برکت په سترګو نه لیدل کېږي دا د الله یو غیبي یو زیاتوالی د الله په رزق کې واچوي هغه بیا ډېر کم وي د ډېر زیات رزق ځای نشي خبیث که هر څومره ډېر وي پاک او صفا او طیب ځای ته نشي رسېدلی قل لا یستوي الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث الله فرمایي چې خبيث او پاک نه سره یو برابرېږي اگر که د خبایثو هغه ډېروالی ته حیرانوي دومره ډېر وي نو کوم مال چې حلال وي دا طیب ده په هغې کې الله برکت اچوي نو څه وایي رسول الله بورک لهما فی بیعهما الله به دې ته برکت کې واچوي وإن كذبا وكتما وكذبا او کچا عیب پټ کړلو او دروغ ویلې محقت برکت بیعهما الله باندې دی بیع برکت الله دې دوی نه خرج کی محو وي پیسې ډېرې ګټي لیکن کله چې اخر کې بیا حساب کوي نو بیا به د تاوان سره پیسې ډېرې ګټي دا پیسې به د ډاکټرانو جیبونو ته ځي دا به مستری خانو ته ځي په صحت په سړی مبتلا وي په کور کې به جګړې وي بې اتفاقي به وي انتشار به وي په مختلفو شکلونو باندې به الله پاک رزق ورکوي نو په کاروبار او تجارت کې ایمانداری او صداقت دا ډېر اهم شی دی دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التاجر الصدوق مع الشهداء تاجر چې صادق وي امین وي دا به د شهداو په مرتبه کې وي په ورځ د قیامت کې د صدیقینو سره به وي سبحان الله یو سړی د عام مسلمان ده ډېرې غټې غټې کارنامې نه دي کړې او په ورځ د قیامت کې د سید الشهداء سیدنا حضرت حمزه رضی الله عنه سره راجګ شي دا به څومره غټه خبره وي او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مع الشهداء والصادقین الکاسب حبیب الله کسبګر دی الله پاک دوست ده خو شرط دا ده خاین بنوي زما باندې نن ورځ ډېر په تاسف باندې تاسو په الله یقین وکړئ د امت مسلمه په سطح باندې خیانت دومره زیات شوی ده چې مونږ تاسو پسې به زما ګمان دا ده چې کافران به هم خاندي په دې عان هغه خبیث دی ځمکې خبایث دی ځمکې هغه رذایل دی ځمکې شر البریه کافران او لوی ظالمان او فرعونیان هغه هم په امت مسلمه کې په دې خیانت پورې خاندي دا ځینې تاجران کیسې کوي چې چای نه ته لاړ شي نو هلته ورته فرمایشونه ورکوي هغه یو تاجر وایي چینایي تاجر څه یو دعوت کړی و د خپلو ملګرو دپاره چې دغه چا ورته د کارخانې نه به یې مال اخیستلو مسلمانانو تاجرانو په دې کې نورو ملکونو والا او په دې دعوت کې شراب هم موجود دي نور حرام شوي شیان هم موجود دي نو ځینې مسلمانانو تاجرانو چې دي ده شرابو ته لاس نه ورغلل او دا نور حرام شوي شیان نه خوړل ځکه چې موږ مسلمانان یو نو هغه کافر ورته وایي چې زه حیران یم دې خبرې ته دې دین ته حیران یم چې شراب خو حراموي لیکن همدغه تاجران هغه تاجران دي چې پرون یې ما ته فرمایش راکولو چې په فلانکي شي کې دومره معیار کم کا او فلانکي شي کیف دومره کم کا دلته غزانه کم کا دلته دا کم کا دلته دا کم کا دا خو عجیبه خبره ده